سر نوې کال خو شروع شو خو موږ څه دې لپاره داسې پلانینګ وکړو مطلب دا موږ او چې لکه یوټیلایز شي فایدهمند شي زموږ لپاره فایدهمند شي نو زه خو اول وایم کنه چې لکه دا نوې کال شروع شو کنه نو یو کال خو تیر هم شو کنه او یو نو چې اوس دا کم کال تیر شو چې گذشته دی اوسو پریویس ایئر نو د دې اول جایزه غستل پکار دي کنه چې لکه دې کې موږ څه حاصل کړل زموږ څه گروث شو گروث ورشو اوس چې کله موږ گروث جایزه اخلو کنه دا کړ یو کال لا اگر 20 کال را کړ ټول عمر دا دا اغیر جایزه به موږ وېدا سي اخلو چې لکه اوس یو سړی لري هغه سره په سره پیسې پسې شوی دی نو دغه لکه کدی جایزه اخلي نه دی به وایي چې ما په 13 کال کې دومره پیسې وګټلې چې دومره پیسې تا وګټلې دا خو ستا فاینانشل گروث دی کنه نو آیا لکه ژوند صرف فاینانس دی صرف فاینانس هم نه دی کنه نو اوس په دې وجه باندې چې کوم نه دا سلور پینځو د سيزونه لري چې موږ دا وایي په هغه کې د خپل گروث جایزه غستل پکار دي نو یو وغیرہ فاینانس دی ځکه چې پیسې نه بغیر هم نه کیږي پیسې خو ضرورت دی بلکې بیان نه سبا خو ډیر ضرورت دی نو دا هغه د وجه نه یو دا فاینانشل گروث دی چې 13 کال کې مونږه فاینانشل گروث تر کومه پورې مونږه لګاو کو مطلب دا یو خدای سرکاري چې کوم ملازمین هغه خو څه گروث مروت نه هغه خو اوس یو جاب ته ورته نشوي لري بس په شپته کال پر ریټایرمنټ باندې ریټی نو هغه به خيار بازي چې هغه سیوینګ وکي او بل ځای کې انویسټ کړي دا به یو خبره ای نور چې کوم نه پرایویټ سېکټر کې کوم دي نه هغه لپاره د فاینانشل گروث ته دروازه کولاوي او دا هغه کسر خیالي دا هغه صحه هم نشته لکه اوس پرایویټ سېکټر کې یو کس دی یو کمپنی سره دی هغه الته کې چې صورت تنخواه اخلي نو هغه په یو کال کې دنه خپل چې سکل باندې کارو کې په ځانو کارو کې یو کال کې دنه خپل تنخواه ډبل کول هم شي دویم چې کوم نه کنه نو د انټلیکچوال گروث جایزه غستل بګاری چې لکه 13 کال کې ما څومره سو لرنینګ وکړ زده کړم سره وکړه او ځکه چې د لرنینګ نه بغیر خو څه باندې کیږي دا نن سبا دور وایي چې کوم نه دا خدا سره چې لرنینګ ان لرنینګ او ری لرنینګ چې تا کوم زده کړی دي او سور زر چې کوم نه ایرریلیونت کیږي لکه اوس کمپیوټر چې کوم زاړه کوم سافټ ویرز دي کوم پروګرامونه دي هغه اوس نه چلیږي نوی د داسې بازان زمانه سره اپډیټ کې سکلز او تھیوریټیکلی او پریکټیکلی هم کنه دا انټلیکچوال گروث دی دریم چې کوم نه هغه بیا چې زمونږه د سپیریچوال گروث دی خدای پاک سره چې کوم تعلق ته هغه مضبوط نه کو یو سړی ایتیست دغه بارو خبره ختمه را خو چې یو سړی یو مذهب سره تړلې لري نو بیا خو پکاردار چې هغه مذهب کې د بدن نه کنه نو هغه کوم ځان لا لکه دا جایزه غسل پکاري چې ما په 13 کال کې زه خدای پاک ته نږدې شوم او بنا زما اکټیویټیز دي داسې دي چې هغه زه خدای پاک نه لري کړم کنه سلورم پکې ایموشنلی دی دا هم موږ په لا تعداد ویډیوګانو کې دا ویلي دي چې ایموشنل انټيليجنس د انټيليجنس په فارمز کې ټولو نه اهم دی ځکه چې ایموشنل انټيليجنس موږ ته دا چل خي چې تب خپل ایموشن څنګه قابو کې څنګه کنټرول کې لکه اوس یو ایجوکیټډ سړی کې او ان ایجوکیټډ سړی کې فرق هم د ایموشنل انټيليجنس دی لکه چې یو ایجوکیټډ سړی لري او هغه هم چې کوم نه په یو وړه خبره خلکو سره جګړه کوي نو بیا دې سره د څه ایجوکیټډ شو نو ایموشنل گروث مونږه په 13 کال کې وکړو مطلب دا دی زمونږ ژوند تیریږي مونږ چې څنګه مخ یو او وړه خبره به جګړه کوله اوس ما شان کو د دې خبرې مطلب دا دی چې ایموشنلی مونږ په خپل ځای ولاړ یو لکه ډیر خلک چې کوم نه الټه خراب شي خراب شامه باندې بغیر شي کنه نو دا ایموشنل د جایزه چې کوم نه خامخه اغستل بکاري او بل چې کوم نه صحت ورټولو نه هم دی کنه نو وی خپل فزیکلی او منټلی دا فزیکلی او منټلی دا په صحت کې راځي کنه نو د خپل فزیکلی چې زمونږ صحت خراب شوی خو نه دی لکه د ژوند پرېس کې چې مونږ پرېس کې بمنډه کیو نو چې بمنډه کې او خپل صحت نه بالکل غافل شوي او صحت خراب شو نه هغه طرف ته خو حاصل کړل خو چې صحت خراب شون دي طرف ته خو بایلل کنه نو چې دې طرف ته بایلل نو دا خو یو بي سي مونږ جوړې را مونږ ته اوس پته نه لګي بزوانای کې خو بیا بنده ته رسو پته ولګي چې او دا خو مال مخکنه صحت خیال ساتل پکارو نو په دې وجه باندې فزیکلی او منټلی هم ډیر اهم دی لکه چې منټلی یو سړی خرابېږي نو نور څه خکېږي نو چې منټل لاوس دا ټول سایکولوژیکل ډیس آرډرز چې څومره ډیر شوي دي دا خو منټل پرابلمز دي کنه نو په دې وجه باندې خپل ذهني صحت هم ډیر زیات خیال ساتل پکار دي نو د دې 15 واړو گروث جایزه به مونږ اخلو اوس چې نیو ایئر پلانینګ مونږ کوو نو بس اسانه خبره ده چې مونږ څنګه د دې جایزه اخلو نیو ایئر کې خپل ګولز هم داسې سیټ کوو چې پاغي کې زمونږ د هیلث لحاظ سره هم چې کوم نه مونږ په ځان ته ټارګټس کیدو ایموشنل انټيليجنس لحاظ سره سپیریچوال او انټلیکچوال مو دا ټول سایډ زمونږ په هغه کې کوم نه ټچ کوو بل په دې کې اهم خبره ده چې اوس کوی کنه چې دا ګورس چې کوم مونږ ځان ته سیټ کوو نو ګورس مونږ څنګه سیټ کوو د دې لپاره ډیر یو خپل ټکر سمارټ ایبریویشن دی SMART نو ګورس وې دا سي ځان ته کې دي چې سمارټ اس سپیسیفیک وي لکه چې سپیسیفیک وي خاص وي لکه اوس مثال په تور یو سړي ځان ته دا ګول کې خو چې زبا خپل وزن کمو څومره وزن کوي نو دا سپیسیفیک کور غوړي څومره دویم چې کوم نه کنه ایم دی میجریبل
چې دا ته پیمانه کول شي چې تا ته لکه اوس یو سړي ځان ته دا ټارګټ کې خو چې زه به دې کال چې کوم نه دومره کتابونه سټډي کوم نو چې دومره پکې کله نه کړل نو بیا چې دې کله نیم کال تیر شي نو دې خو پیمانه کول شي کنه چې ما سره سټډي وکړه نو یو د دې چې کوم نه داسي چې هغه میجرې بدی بل ورپسې کوم نه اس ام ای نو اچیویبل داسې بکار دی چې غری لیست کی چې ته یې حاصلول شي اوس یو سړی لري او هغه وایي چې زه به وزن کمو وزن چې کوم نه 100 کیلو لري او دی وایي دا به 60 تر رسوم په یو کال کې دا 60 تا او 70 دی چې یو کال کې شي را رسولې نو ډیره مشکل لري کنه نو ګر راسي کوم د خلک ډیره کنه نه نو دا سړي چې هغه اچیویبل چې ته اچیو کول شي کنه او بیا آر دی نو ریلیونټي اوس د وزن د کمولو دا ټارګټ خو هغه چاله کې خودل پکار دي چې وزن سیواله وي یو سړی مخکې نه نری پرې دی نو که عام وي چې وزن کمول نو دا خود سره ریلیونټ نه دی کنه نو دا چې کوم نه پکار او دا ټی چې کوم نه دا ټایم باوند دی چې تکم نو یو ټارګټ ځان ته کېدی په دې کال کې نا غي سره به باقاعده ټایم چې کوم نه دا کې چې دا به دوره وخت ځا سلو نو دا خو کال نه کال پورا فریم ورک شو نو بیا چې کله کال کې یو میاشت تیر شو ته به جایزه اخلي وخت تیر شو ته به جایزه اخلي چې آیا ته پاغه طرف باندې رواني او کني روان کنه سر تاسو خو نیو ایئر پلانینګ خبر وکړل اوس موږ داسې ورکوټي کارونه تاسو موږ ته یاد کړئ چې مطلب هغه موږ په دې ایئر کې موږ کو چې زموږ ایئر داسې تیر چې مطلب بالکل دا ډیر فائدمن موږ دوباره بالکل صحیح ده هغه واړه کارونه دا واړه کارونه چې کوم د دې ته خلک وي واړه خدا ډیر غټه سر نو یو به اسانه طریقه دار چې موږ ځان ته وو چې موږ یو میاشت یو کتاب جنرال سټډي کوو کنه چې تاسو کوم انټرست یا سټډي کا سټډي کا نو د کال بدول شي نو وی ټارګټ کې خودو دا یو غټه فائدې کنه چې ته کو وکال کې دول سټډي نه نشپک خبري سټډي کړي کنه دویم چې د هیبټس کوم نه په دې باندې په پوره یو ویډیو کو دا ډیر زیات اهم دي ځکه چې انډیا صدر وکنه مسلمان چې عبدالکلام هغه به وی چې موږ خپل مستقبل نشو بدلولای خو موږ خپل عادتونه بدلول شو او چې کله موږ خپل عادتونه بدل کو نو بیا زموږ مستقبل بدل شي دا مستقبل زموږ چې کوم نه دا زموږ په عادتونو باندې کنه نو موږ لا پتی نوې کال کې داسې پلانینګ کول وکاري چې زموږ کوم بد عادتونه چې موږ ریپلیس کو په خو عادتونو باندې بل چې کوم نه سکلز د موجوده دور چې کوم نه دا سکلز دي دې کال کې خامخا ځان ته چې کوم نه سکلز دا کول وکاري یو دی خیر دی خو چې هغه سکل ته وای چې دا به دې کال کې حاصلو هغه باندې ته ځان قیمتي کې او د ځان مارکیټ ضرورت جوړ کې نو بیا هغه چې مارکیټ ضرورت جوړ شي نو بیا خلک وایي کنه تنخواه بیا او پیسې چې حساب خو غمن دي نه اوس چې کوم دور دی نه خو آنلاین ارنینګ دی د فریلانسینګ سره ریلیټډ چې کوم نه نو لکه سکیلو او بیا دام کله لکه چاله لګ ډیر سکیل ورزینو په کار دا چې میدان ته راوډنګ لکه اوس یو کس یو سټوډنټ دی ایز ا سټوډنټ خاصم خپل کار کې او که ټایم در سره شته نو په کار دا چې دا خپل ټایم ارینج کی چې ور سره سایډ چې کوم جاب شروع کې فریلانسینګ کې ځکه چې راځون کې دور خو د دې لري کنه ای آی چې کوم سکلز دی هغه د کول په کار دی او د میدان ته وردانګل په کار کې کنه نو چې دا کار ور سره شروع کی څنګه نه بلګي خو قدمي فاینانس سره ریلیټډ پکې داري کنه چې کوم کسان دی هغه کار کوي نو په کار دا چې هغه سیوینګ وکړي او بیا دا سیوینګ چې کوم نه انویسټ کړي چې سره نو مخکې نه سیوینګ شته چې دا انویسټ نو دا ملټیپل سورسز اف انکم شي کنه ځکه چې په کورونا کې وای موږ ته دا پته ولګی چې چا سنگل سورس اف انکم نو کاغه ډیرو می نو د غربت په میاس کې خو صرف د یو انکم سورس یې نه ختمېدل دي او چې چا ختم شي نو بیا دې غریب شي نو په دې وجه باندې لګ دی خو چې ملټیپل سورسز اف انکم کنه نو دې هم سوچ کول وکاري چې دې کال کې مونږه که چا سره سیوینګ نو چې هغه انویسټ کی چې سره نشته چې دا ډور سیوینګ کوي چې راتلونکي وخت بیا انویسټ کی کنه ور سره دا هم دي چې مونږه او پښتانه یو او پښتانه یو ځای چې کوم نه جوړ کړي نو دا هم خدي چې کوم نه دا سوشل ډیوټیز دي زمونږه نو په کار دا چې د نن لګان چې کوم نه صرف لکه ویرچوال ورډ کې ژوند نه تیری یا صرف چې کوم نه هغه کارونه چې د کوم خخکاری هغه نه بلکې دا کارونه کوم نه غم خدای دي مور پلار په ځای باندې نور چا په ځای دا پازیټیو اکټیویټیز دي کنه زمونږ ور سره شناخت جوړیږي زمونږ ایکسپوجر کیږي موږ څوک پیژني بل زمونږ یو ایکسپیرینس کیږي تجربه کیږي او دا راتلونکي وخت کې موږ له چې کوم نه ډیره غټه فائدہ راکړي سر که تاسو خیر انده چې کوم پوهه خلک دي هر کال ځان ته ټریول لپاره موږ پورا ټارګټس کی دي زبوي دی ملک ته زما دی ملک ته بدم مونږ کنه ملک نه بار نشو ترې نه پرې ملک دنه کوم اس کوم ګرځي دي شو او ټریول چې کوم نه نالج یو ډیر غټ سورس دی کنه د پکار دار چې لکه مونږه ملک دنه چې کوم نه ټریول وکړو بدیل ارمان چې کوم نه خپل نالج چې کوم نه انهانس کو کنه اخیرا کې کوم مونږ اوس دا وایند اپ کو یو څو خبرې صرف دای کنه چې لکه فلیکسیبل اوسېدل پکار دي مطلب دا چې مونږ خپل ټارګټس کم کې خودل نو دا څنګه دګینې چې لکه د دین ډیر یو ضروری کار راغی او بیا مونږ وو چې ما خو ځان ته ټارګټ یې اوس ودا نه لک فلیکسیبিলিټي وکړ دا اوس بیمار شوی نو په هغه ټیم کې چې کوم نه تعالی جیم ته تللی نور کارونه نه اخر د سایډ تکا یو سورزه کې کتا چې کوم نه بدی کې هغه چوټي وکړه نه څه خبره نه کنه نو دا فلیکسیبل پازیټیو اوسېدل پکار دي چې خپل طرف نه کم نیگیټیو ثاټس راځي یا بل طرف نه کم نیگیټیو کمنټس راځي
ناغې د پازه اوسېدل پکار دي او خپل منزل ته چې کوم خپل سفر جاري ساتل پکار دي کامیابی لپاره وایي چې کوم یو غټه خبره ده او اخیری خبره ده کو کنه چې په کال کې تازه ته کوم ټارګټ سي خېدي او هغه ته چې وکې نو ډیره وړه کامیابی کوم دا خو سلیبریټ کول پکاري خپل مرګرو سره یا په سوشل میډیا باندې راغې پوسټ ورکول دا تعالی انرژي درکې او خلکو ته مخکاري شاو دا سړی چې کوم نه سکی